مزار شریف کې د باختر بازار چې تر ځمکه لاندې موقعیت لري، واقعا چې ډیر یو ښکلی بازار دی او دلته تاسو ګورئ چې قالینې، پردې او رنګارنګ وسایل خرڅیږي. په دغه بازار کې بیلابیلې برخې موجودې دي او مختلف شیان پکې خرڅیږي. ډیر یو لوی بازار دی. په حقیقت کې دا بازار د مزار ښار د روضې مبارکې شاوخوا جوړ شوی دی. دا چې نن د جمعې ورځ ده، نو په دې خاطر باندې دلته ډیره ګڼه ګوڼه نشته ده. حتما په رسمي ورځو باندې به دلته زیات بیروبار وي. دغسې د ځمکې تر تل لاندې د بازارونو جوړول واقعا د خلکو دپاره یو ښه سهولت دی، ځکه چې په یوه مرکزي نقطه کې کیدلی شي ډیرو خلکو ته د کاروبار زمینه مساعده شي، او همدارنګه هغه کسان چې د اخیستلو دپاره ځي یا د خرید لپاره ځي، نو هغوی هم ډیرو لرو فاصلو ته نه سرګردانه کیږي او په همغه کمه ساحه کې کولی شي چې خپل د اړتیا وړ شیان ترلاسه کړي. نو دغه دوکانونه واقعا چې ډیر ښکلي، پاک او عصري شکل باندې جوړ شوي دي او ټول دهلیزونه هم ښه روښانه دي، د برق سیستم هم پکې موجود دی. د دې بازار په سر باندې نور بازار دی چې خلکو ته هغلته هم سهولت جوړ شوی دی، خو هغلته ډیر بیروبار دی او ډیرې کراچۍ او دا شیان دي. د دغه ځای په شکل باندې پاک نه دی. بله ګټه یې دا ده چې ترافیکي ګڼه ګوڼه سرکونو باندې له منځه وړي، ځکه د دې بازار په سر باندې سرکونه حتی تیر شوي دي. دا هم د دغه بازار یوه له خروجي لارو څخه ده چې همداسې ورخیږو او هغه بازار ګورو کوم چې د ځمکې په سر باندې دی. دا هغه بازار دی چې ترې لاندې هغه پاک او ښایسته بازار موجود و. بیرون کې هم د خلکو ته زمینه مساعده شوې ده، خو د هغې ځای پاکي او د دې ځای ککړتیا نو تاسو په خپله په تصویر کې وګورئ او قضاوت وکړئ. په دې هیله چې نور زموږ له هیواد څخه هر نوع فقر او بېوزلي له منځه ولاړه شي او هیواد مو په یو ښکلي او ګلي ګلزار وطن باندې بدل شي. هر نوع تعصبونه، کینې او دښمنۍ له منځه ولاړې شي او همدا موږ باید د دې موضوعاتو د له منځه وړو دپاره کار وکړو. بریالي اوسئ.